السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول ور روغ جوړه او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل میکروفون آف کړئ. یعنې تاسو د مثال په تور کور کې موبایل پاتې وي، ستاسو ورور پاسیږي یا ستاسو بل یو میلمه وي یا بل هر څوک چې ستاسو کور کې وي، ستاسو واتساپ آن وي یا ستاسو مسنجر آن وي یا ستاسو موبایل خو آن وي، صحیح ده. هغه غواړي چې بل چاته یعنې د خپل آواز نه وایس میسج ولیږي یا ستا خلاف داسې یو خبره وکړي چې هغه تاسو سره په جګړه واچوي یا بل داسې خبره وکړي. هره خبره چې یا تا موبایل یا د بل چاته ټلیفون میلاوي ستا د نمبر نه، هغه چې نمبر څومره میلاوي، هغه چې څومره په واتساپ کې وایس میسجونه کوي، بالکل به هغه کس ته نه ځي، ځکه چې ستا میکروفون به کار نه کوي. ټلیفون به میلاو کی الو الو بکی د اواز برازي د دې طرف نه به اواز بالکل نه ورځي. ډیر سمپل او یو ډیر اسانه ټریک دی دوستانو. صرف د دې لپاره پکار دی یو اپلیکیشن کوم چې ما لاندې ډسکرپشن کې ورکړی دی، لاندې لاړ شئ ډسکرپشن ته لینک پروت دی، په هغې باندې کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ. چې کله هم اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ صرف خلاص پکې دوستانو، نور په دې کې هیڅ هم نشته. سمپل ډیر ساده سمپل دغه داسې تخکاري په دې صرف کلیک کړئ په دې، صحیح ده. ګورئ دوستانو دا څه وایي، دا وایي زه دلته ریکارډینګ کوم نو ځکه دا نه بلاک کېږي، صحیح ده. اوس ګورئ زه مثال په تور زه خپل هغه بندوم، صرف په دې زه ګورئ زه لږ سانتې سټاپ کوم. نو دوستانو دا نه کېږي ولې چې ما زه الریډي میکروفون یوز کوم، صحیح ده. انشاءالله چې کله هم تاسو وکړئ چې زه که نشم کولی چې میکروفون یوز کوم، صحیح ده. په دې سمپل تاسو کلیک کړئ دا به لاک شي، بیا چې لاک شي بیا نو ستاسو میکروفون اتوماتیکلی خپله نور بند دی، صحیح ده. نور هېڅ هم پکې نشته. انشاءالله زړه مو وایي 100% به کار کوي، صحیح ده. تاسو یې وکړئ، که کار یې ونه کوئ انشاءالله کمنټ کې ماته بیا ووایئ چې کار یې ونه کړم، صحیح ده. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ وي امید سره لایک یې کړئ، که چینل ته نوي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.